چې سړی ټوخی ملګرو د چټې به څه صفت کړم چې سړی ټوخی ملګرو د چټې به څه صفت کړم د انسان نه حیوان جوړ کی د نشې به څه صفت کړم او چې سړی پکې د دین او د دنیا نشي محرومه د شرابو د پیالې او میخانې به څه صفت کړم چې سړی پکې د دین او د دنیا نشي محرومه د شرابو د پیالې او میخانې به څه صفت کړم که په حسن شهزادګۍ د یا پری د پرستان ده چې د بل چا په نوم شوي د هغې به څه صفت کړم که په حسن شهزادګۍ د یا پری د پرستان ده چې د بل چا په نوم شوي د هغې به څه صفت کړم او ډېرې پیغلې کړې کونډې او ډېر بچي یتیمان کړل ای یارانو د ټوپک او تماچې به څه صفت کړم ډېرې پیغلې کړې کونډې ډېر بچي یتیمان کړل ای یارانو د ټوپک او تماچې به څه صفت کړم او بې خدمته بې منته پکې هیڅ نه میلاویږي له دې دور د خانانو د حجرې به څه صفت کړم بې خدمته بې منته پکې هیڅ نه میلاویږي د دې دور د خانانو د حجرې به څه صفت کړم او ای انوره د صفت لایق خو لوی پروردګار دی د ذلیلې دنیاګۍ د دې څېرې به څه صفت کړم د ذلیلې دنیاګۍ د دې څېرې به څه صفت کړم